بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو، سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن اول د دسمبر کال 2015 چې د دوشنبه ورځ سره سمون خوري، ستاسو خدمت کې حاضر یم. په دې حصه د برنامه کې چې ستاسو حضور ته دوباره حاضر شوم، دوه پوښتنې د دوستانو مې راخیستې دي چې د دواړه ډېرې مهمې دي او د افغانستان متعلق دي. د متعلق بعد زه تاسو ته ځوابونه وایم. اوله پوښتنه د اورور کامران شریفی ده، F3I په نامه. په ایران کې په افغان کډوالو ظلم او ایران چارواکي بد رویه کوي او ظلم کوي او افغانان نسی، در حال چې په میډیا کې دا ښکارا کوي چې افغانان زمونږ ورونه دي، موږ د افغانستان سره خاړه لرو او افغانان سره ځانې کیږي. نو دی وی چې په ایران کې حالات د افغانانو ډیر خراب دي. د افغانان نه تنها چې نیول کیږي پیسې او دا هر څه تحصیل کیږي، بلکې زورول کیږي او د ته آزار او اذیت رسول کیږي. او د پښتنه ماته په دره لګلې ده چې دغه استاسو د میډیا د لارې نه اسلامي امارت ته ورسیږي او د پیسې کې د ایران د حکومت سره خبرې وکړي او د دې شي د مخنیوي لپاره، جلوګلۍ لپاره د جدي اقدامات وشي چې د ایران نه دغه وشي چې افغانان سره دغه کارونه کوي. په ظاهره یو اعلان کوي، په باطن کې بل اعلان کوي او عمل بل څه دی. نو دا د یو لوی سردرد د افغانانو لپاره بهر وتلې نشي، اولادونه خو مکتب ویلې نشي او کله چې نیول کیږي پیسې هم تنه نه اخیستل کیږي، اته اسناد شکول کیږي او په قید کې چې دی وهل کیږي، ډبول کیږي چې ته ولې راغلی، ته باید د دې نه په خپل وځي او جبري وصل هم کوي. نو دی ویلي چې دلته د خلکو ژوند نهایتا سخت شوی دی. دا که تاسو زمونږ د خوانه دغه پیغام اسلامي امارت ته ورسیږي او اسلامي امارت په دې حق له خپل یو جدي اقداماتو کې د ایران د حکومت سره خبرې کوي او زمونږ د سر نه دغه د ظلم او د بربریت دغه سیوری چې دی دا لږ زره کم شي. قدرمن کامران صاحب، دا تاسو پیغام ما ورسوه. هیله ده چې اسلامي امارت مشران ووري او په دې حق اقدام وکړي چې د مهاجرینو پښتنه د دوی باندې بالکل فرض دی، ځکه د خپل دی وګړو بیا د کم هم نه دی. د ایران د 2 میلیونو داوا لري، خو که د 2 نه 15 میلیونه می دا ډیر زیات تعداد دی یلته او په هر فرد باندې چې ظلم کیږي دا په افغان باندې ظلم دی. نو په بنا د پښتنه او بررسي نهایتا اړینه او ضروری ده. د نن ورځې دویمه پوښتنه چې په یوې پوښتنه کې 3 پوښتنې دي. زمونږ د ډیر قدرمن مشر ورور جناب انجینیر صاحب عبیدی د امریکا نه دا پوښتنه استولې ده. هغه وایي چې په 2 ملي ګاډو باندې د رحمان الله لکنیوال لاس لرل، آیا دا کېدای نشي چې د پاکستان د امریکا خپل یو توطیه وسی لپاره لدی چې بیرته افغانستان ته راشي او په غیر مستقیم توګه دغه کار کړی دی ترڅو یو بهانه جوړ شي افغانستان ته راتګ او د چینایانو مخنیوي وشي په دې دا کې. دا یو پښتنه ده. زه فکر نه کوم چې دا د امریکایانو په خپل توطیه وسی. زه فکر کوم چې دا د پاکستان توطیه وا چې دا جوړه کی او امریکا ته د دغه وکی چې فرزن دغه د تابانه دا کار وشو، لکه څنګه چې په تیره برنامه کې تاسو ویلي چې دا وایي چې امریکا باید افغانستان باندې یو قرارداد د ملګرو ملتونو داکي او راشي يرغل وکي او بیا موږ ته اجازه راکړي چې موږ ورننه وځو د ملګرو ملتونو د بیرغ لاندې او په افغانستان کې طالبان زیرو زبر کو. دا د پاکستان برنامه ده. نو که چیرته فرضاً دا د امریکای برنامه وای، بیا پاکستان ته د دغه تقاضا ضرورت نه کېده چې امریکا ته وای چې ته دا ریزولوشن پاس کو دا وکړه. لپاره دی چې امریکا دا کار کوله، بیا په خپل دا پروګرام کو د پاکستان په ذریعہ دا نه کو، خپل د دې شته ضرورت نه درلوده. نو دا دغه چې دی دا توطیه د امریکا نه ده، بلکې دا توطیه د پاکستان ده. دغه کار دغه سړی نه دی اخیسته دی او لپاره دی چې د افغانستان په خلاف استعمال کی او امریکا راو پاري. او دی وی دویم بخش دی دا چې د دې نه هدف به د امریکا دا چې بیرته افغانستان ته راوګرځيږي او په افغانستان کې د چین مقابله وکړي. د امریکا بیرته راګرځېدلو امکانات افغانستان ته کاملا وجود نه لري. دا په خپل امریکایانو ویلي دي
او دا دوباره راګرځیدل ډیر لوی قیمت ته ضرورت لري او هغه ته دا وړکې بهانه ممکنه نه ده ځکه چې دا کس چې دی رحمان الله لکنو هیڅ نه کوم ارتباط د طالب سره او افغانستان سره نه لري خپل دوی اقرار کړی دی چې دا د دوی خپل سره او د CIA سره او د دوی ټرین کړو افغانان په وژلې دي نو تاسو څنګه کولای شئ د خپل امریکایي کار ځکه د خپل امریکایي باندې حسابيږي نو د چې د امریکا د فوج سره یو ځای په افغان خلاف جنگیده نو څنګه هغه کس کولای شي چې د افغانستان ملت په مقابل کې جنگیدل تاسو هغه بهانه کوي په افغانستان باندې حمله وکړي دا خو امکانات نه لري دا خو نړۍ ورسره نه مني دا خو هیڅوک نه مني ځکه چې رحمان الله لکنو لکنوال د افغانستان سره کوم دغه نه لري د طالبانو سره د خو د امریکایانو سره او د امریکایانو سره او د امریکایانو تایکار کاوه نو دا بهانه نشي جوړولای او د امریکا د چینایانو مقابله په دې رقم سره نشي کېدلی چې د بل دا چې په سیمه کې اوس ملکونه امریکا نه مني د امریکا د راتګ لپاره شرایط مساعد نه دي چې امریکا بهانه جوړه کړي او بیرته راشي روس ایران چین او هندستان اته دا ټول سیمه مخالفه ده هغه په هیڅ قیمت دا نه غواړي نو امریکا نه تنها د نظامی او د اقتصادي لحاظ نه بیرته افغانستان ته نه راځي الته افکار هم برابر نه دي بل دا چې ضرورت پاکستان ته نه لري چې بهانه جوړه کړي د پاکستان په بهانه راشي او بیا داسې یو ضعیفه بهانه چې د رحمان الله لکنوال چې په دوه غاډه وشتلې دي دی او په افغانستان باندې برید کوي لپاره دي چې دا کس د دوی خپل دی اخیری پوښتنه د انجینر صاحب عبیدی دا چې بل اخره امریکا د خپل د امور د پرمختیا لپاره د پنجاب دغه په کرایه اخیستې دي او دغه اهداف ته ترلاسه کولو لپاره پنجاب مخکې پیاده کړی دي ترڅو افغانستان ته بیرته راوګرځي څنګه چې ما په سر د خبرو کې تاسو ویلي چې نه دا شی امکان نه لري چې پاکستان امریکای په کرایه په دې سکه اخیستي هغه جنرال عاصم منیر امریکای ته دا خبره کړې و چې کته ماته زه تاسو سره ایران کې مرسته کوم ته ماته په افغانستان کې برلاس راکا که زه په افغانستان کې برلاس اوسم نو که ما افغانستان ونیو نو زه بګرام به تاسو دا کوم دا نو چې زه بلاره جوړه کوم امریکا ته به راشي ته به بیرته راشي دا شی نو ویل چې امریکا دا نه دی چې بیرته راځي امریکا دا وایي چې فرضاً په افغانستان کې نظام داسې یو نظام نرم راشي چې موږ ته په بګرام اډه کې اجازه راکړ شي نو د بګرام اډې ته د راتګ اجازه غوښتي او هغه د پاکستان په ذریعہ باندې فکر نه کوم چې فعلا دی دا په دې رقم کرایي کړي چې دا کار دی کړي بلکې دا کې د کرایي لار په خپل پاکستان د لوبم پاکستان کړي دا د رحمان الله لکنوال او دغه چې افغانستان ته دوی ورننوزي او ولته به دی د لوبه کوي د پاک امریکای ته د عاصم منیر د پیشنهاد کړی دی بنان د امریکای په خپل د سنه دی چې دی پاکستان ته دغه پروپوزل ورکړي ته دا کارو کزه پیسې درکوم پروپوزل د پاکستان د خوانه دی پروګرام د پاکستان د خوانه دی صرف د امریکا نه اجازه غوښته ده او دی امید ده چې امریکا اشاره راکړي چې موږ افغانستان کې لوبه بدل کو نو بیا به امریکای ته دغه کو نظام چې بدل شو امریکای ته وایي چې راځي د بګرام میدانوي بدرته درکو دا ټول غربیان په دې متفق دي چې دا شی امکان پذیر نه دی افغانستان کې نظام بدلیدلم د پاکستان د توان خبره نه ده او په عین حال کې بګرام ته په هیڅ امکاناتو باندې نه روسیا او نه کوم بل مملکت تاسو ته اجازه درکړي چې تاسو بیرته راوګرځيږئ